ای خوږه ملګریه چانس دلاسه مه ورکوه. د شعبان 15مه شپه را روانه ده. د شعبان 15مه یعنې د برات هغه شپه ده کومه چې په دې شپه کې الله جل جلاله ته د انسانانو د تیر کال اعمال وړاندې کیږي. امام حسن بصري رحمت الله علیه به په دې شپه کې په لړزه او وارخطا به ویل به یې د برات شپه ده، زما اعمال الله جل جلاله ته وړاندې کیږي. الله جل جلاله خبر پایله به یې څه وي. په دې شپه انسان ته روزي، روغتیا، ناروغي، تندرستي او ټول شان د انسان د راتلونکي کال لپاره تعین کیږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه به په دې شپه د باندې راووت او په ژړا به یې اسمان ته کتل او ویل به یې ای الله نن تا ته اعمال وړاندې کیږي چې د علي اعمال به الله جل جلاله خبر څنګه وي. صحابه راغلل له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې وپوښتل چې ای د الله تعالی رسوله، کله چې د شعبان 15مه شپه شي نو ته هغه په عبادت او په ویښه تېروي او د شعبان 15مه ورځ روژه نیسې، دا د څه لپاره؟ د الله جل جلاله رسول ورته وفرمایل زه د شعبان د میاشتې په 15مه ورځ د دې لپاره روژه نیسم چې په دې ورځ د انسان عملنامه سپینه وي او دا مې خوښیږي چې زما د عبادت شروع په عملنامه کې په روژه باندې وشي. د شعبان د میاشتې 15مه شپه کې د دې لپاره عبادت کوم او په ویښه یې تېروم چې دا مې خوښیږي چې کله مې الله جل جلاله ته د کال په آخر کې اعمال وړاندې کیږي نو هغه مې هم په عبادت کې تېره شي او په عملنامه کې مې آخر عمل عبادت وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا و چې کله به د برات شپه یعنې د شعبان 15مه شپه را رسېدله نو دوی به جنت البقیع تتله او شپه به یې هلته په عبادت تېروله. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي په دې شپه به چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کوو او کله به یې چې سر په سجده کېښود دومره به یې اوږده کړه چې ما به ویل الله مه کړه د هغه روح قبض شوی دی. لاس به مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پښې ته ور وړاندې کړ چې کتل به مې د مبارک پښې ټکان وخوړ، وروسته پوه شوم چې هغه ژوندی دی او بیا به مې خپل غوږ د هغه خوا ته ور نږدې کړ چې په سجده کې ژاړي او دا دعا کوي یا الله پناه غواړم ستا د عذاب څخه، یا الله پناه غواړم ستا د قهر او عذاب څخه، یا الله پناه غواړم، یا الله ستا په طرف حرکت کوم ستا طرف ته. خدایا ستا شان چې لایق د عبادت دی موږ هغه قسم عبادت نه دی کړی کوم چې تا ښودلی دی. یا د شپه د خلاصون شپه هم یادیږي، یعنې د ګناهو نه د خلاصون شپه هم دې شپې ته وایي. نو دا شپه په عبادت سره تېره کړئ. ستاسو کوچنی ورور ولسکشر مطیع الله مشر.